अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, په एक्सेल प्रोग्राम کې به د را هایټ شارټکټ په موږ څنګه کوو. مطلب کوم موږ غواړو چې زمونږ د ټیبل یا د شیټ راس چې کوم دی دا موږ د شارټکټ لارې نه د هایټ زیات کوو. یو خو بیسیک طریقه ده چې فارمیټ ته ولاړ شي او د پر هایټ باندې کلیک کې اول دا چې کوم دی بیا خپل سایز ورکړي چې څومره سایز زیاتول غواړي. او یو شارټکټ طریقه ده. نو دې شارټکټ طریقه موږ څنګه کوو دوستانو. نن ویډیو کې به تاسو ته د را هایټ شارټکټ طریقه ښیم. نو په دې ویډیو کې به تاسو د را هایټ شارټکټ طریقه زده کوئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شي خپل دوستانو سره مخکې ضرور شیر کړئ او سیف دانش ټیک چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو راځو د را هایټ شارټکټ طریقې ته. دوستانو اوس راځو د را هایټ شارټکټ طریقې ته. نو د دې لپاره دوستانو دا د کیبورډ نه کېږي. په الټ په موږ ګوته کېږدو الټ او ایچ باندې ایچ په پریس کړو او پسې بیا او بیا ایچ. دوستانو دا شارټکټ طریقې باندې موږ سره را هایټ دا اوپن شو. اوس په دلته موږ خپل سایز ورکړو چې موږ څومره سایز زیاتول غواړو. مطلب 30 ما ورکړو. دوستان تاسو د یو را هایټ وګورئ دا 30 شو، دا زیات شو.